د هر جایز کار د پاره نن می درې آسان عملونه وروړي دي. پر دریو عملونو کې چاته کم یو عمل آسانی هغه باندې د عملو کې او یو جایز حاجت چې د دوی الله تعالی به پوره کی، یا یو کس په سخت مصیبت کې مبتلا دی هغه کو پر درو اعمالو کې یو عملو کې الله تعالی به دغه سخت مصیبت نم د نجات ورکي. په دې کې د ټولو اول نمبر چې کم عمل دی هغه د سورة الانفال آیات نمبر 9 دی. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. دا آیات مبارک د هر جایز کار د پاره سورلس زله تر د یولسو ورځو پورې ویل کېږي. سورلس زله تر د یولسو ورځو پورې ویل شي، الله تعالی به هر جایز کار هغه پوره کړي. کو چاته دا عمل ګرانی نو هغه د سورۃ الصافات آیات نمبر 46 ونجیناه واهله من الكرب العظیم. دا آیات مبارک ته روزانه سحر او ماحام یولس زله وی نو الله جل جلاله بورتا د دغه مصیباتونو نجات ورکی. بلکې د دې آیات یو پیدا ده هم ده کله چا اولاد مړ کیږي یعنی جمدی نه پاتې کیږي او هغه د آیات مبارک ونجیناه واهله من الكرب العظیم د آیات مبارک روزانه سحر او ماحام هغه یولس زله وی نو ان شاء الله چې بیا به بچي جمدی پاتې کیږي. که چاته د عمل ګرانی نو دریم نمبر عمل چې دا د ټولو نه آسان عمل دی هغه د سورۃ روم آیات مبارک ته یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. د هر جایز کار د پاره او د هر مشکل د اسانه د پاره چې دا آیات مبارک یوصل او دیارلس زله ویل شي، الله جل جلاله به هر جایز کار پوره کی او د هر مشکل نه ورته الله جل جلاله راحت ورنصیب کی.